د آزادۍ ننګیالي د آزادۍ ننګیالي د هغه شازلمو د داستان یو برخه ده څوک چې د خپلې پاکې خاورې د آزادولو دپاره د اور او وینو په سیلابونو پورې وځي او خپلې ګلرنګه ځوانۍ په دار لګي د لوړو او واورینو سکون اخوا د ځمکې هغه ټوکړه چاته چې جنت نظیر کشمیر ویلی شي د تیرې نیمې صدۍ راهیسې د خپلو د سیاسي مصلحتونو او د پردو د ظلمونو په ژرنده کې دل کیږي د تاریخ تپاڼو کوم ظلم پاتې دی چې د کشمیر د مظلوم ولس د تقدیر سره لوبې کړي د بھارتي قابض فوج جوړ کړي ټارچر سیلونه د انساني حقونو د نړیوالو تنظیمونو او د نړۍ د لویو طاقتونو په مخ لویه څپېړه ده روزانه په درزنونو کشمیري ځوانان قتلیږي د مسلمانانو د خویندو میندو عزتونو سره لوبې کیږي د سپین روبو بوډاګانو بېعزتیانې کیږي روغ روغ کلي سېځلې کیږي په دنیا کې د هېواد د ولس په ضد هندوستان د دهشتګردۍ سرخیل دی د کشمیر د دنګو لوړو چنارونو په سورو کې د بېګناه مظلومو کشمیریانو قبرونه د بھارتي قابض فوج د انسان دښمنۍ څرګنده ثبوتونه دي خو د کشمیر خوار ولس او مظلوم ولس په دې پوهه شوی دی چې د ظلم او زیاتي دا تیارې د دې شپې د سبا کولو دپاره به په خپلو وینو د قربانۍ ډوې بلول وي او د دې دپاره به د لوړ همت لوی حوصلې او نه ستړي کېدونکي کوشش ضرورت وي دغه وجه ده چې د مقبوضه کشمیر ځوانانو وسلې ته لاس کړی دی او د یو اټمي طاقت د 15 لکه نه زیات وسلوال او تربیت یافته فوج مقابله کوي تاریخ شاید چې د دوه قوتونو په دې بې نسبته مبارزه خاموشه پاتې شي د آزادۍ ننګیالي د دغه سلسلې یو وړوکی زیار دی چې زه یې د هغه شازلمو په نوم کوم د چا په زړه کې چې د آزادۍ تمنا انګی کوي او د ظلم او زیاتي په ضد د ودرېدو اراده لري زما امید دی چې زما دا وړوکی زیار به ځوانانو ته د جهاد د جذبې ورکولو ته په لړ کې سودمن ثابت شي او په آخرت کې به زما د خلاصي ذریعہ وګرځي